بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو اکثر له خلک دا تاسو کوي چې یاره ما ته عصبي کمزوري ده، زما دماغ کمزوري دی او زه څه داسې څیزونه کوم چې زما د عصبي کمزوري لري شي یا دماغ مې ښه شي. نو ټول نه اول خو زه تاسو ته دا وایم چې ستاسو دماغ دپاره ضروري څیزونه کم دي هغه تاسو ته پته وي. په هغې کې زموږ دماغو دپاره وایټامین ډي ضروري دی، زموږ دماغو دپاره اومیګا 3 ضروري دی، زموږ دماغو دپاره بي کمپلیکس او په هغې کې خصوصا وایټامین بي 12 دا ډیر زیات ضروری دی. لکه تاسو که کله د عصبي کمزوري ذکر وکړئ، که هغه پریفرل وي یعنې بدن کې بهر وي، چېرته هم اعصاب کمزوري وي یا په دماغو کې دننه سینټرل وي، نو هغې دپاره کوم ډاکټر لم چې تاسو لاړ شئ تاسو ته طاقت دوايانې درکړي، نو په هغې کې وایټامین بي 12 خامخا وي. نو د ټول نه ضروري څیز د بدن د نرو د دې دپاره چې کوم دی هغه جناب وایټامین بي 12 دی او ورسره داسې نور بي کمپلیکس والا چې کوم وایټامینز دي هم ضروري دي، خو بي 12 دا ډیر زیات ضروري دی، یعنې وایټامین بي 12. بل اومیګا 3 دا د دماغ لپاره ډیر زیات ضروری ځکه زموږ د دماغ چې کوم دي نو دا په برین کې نور داسې لیپیډز یا نور داسې چربي نه وي، صرف دا اومیګا 3 چې کوم آیلز دي اومیګا 3 هغې دپاره ډیر زیات ضروری دی زموږ د برین نریشمنټ دپاره، د برین د نشونما دپاره، او ورسره چې کوم دی نو ویټامین ډي هم ډیر زیات ضروری دی چې کوم زموږ په دغه کې موجود پکار دی. دغسې د ښه فنکشنینګ برین دپاره چې کوم دی نو وایټامین سي او فولیک اسید هم دا ضروری دی. زموږ د دماغ خوراک چې کوم دی نو هغه جناب ګلوکوز دی چې کوم د خوراک د جوړیږي، کوم زموږ د خوراک نه حاصلېږي، او هغې نه علاوه زموږ بدن چې کوم دی برین لا انرژي ورکولو دپاره بیا خپله چې کومه انرژي پکې سټور ده مختلف څیزونه هغه کنورټ کوي، هغه تبدیل کوي جناب ګلوکوز ته، او همدغه ګلوکوز چې کوم دی ستاسو د بدن خوراک دی او دې سره چې ورته اکسیجن ملاویږي، نو بدن یو پوره انجن دی چې د کم دپاره ګلوکوز د هغې ایندن دی، د هغې تیل دي، ورسره چې کوم دی اکسیجن چې څنګه انجن ته پکاري دغسې دغه اکسیجن ورته میلاویږي او دا مختلف خوراکونه دا چې ورته ورکړي نو ستا دماغ دا انجن چې کوم دی دا ډېر بهترین چلی. اوس خبره کوو جناب چې دا څیزونه به تاسو ته میلاویږي په څه کې، لکه ما ذکر وکړو بي 12 دی، اومیګا 3 دی او داسې نور څیزونه وایټامین ډي دی، وایټامین سی شو، دا به تاسو ته میلاویږي څنګه جناب؟ د ټول نه اهم څیز چې کوم دی کم د شنو پتو سبزیانې دي لکه صابونه دي یا د فرش سبزیانې دي، په دې کې وایټامین بي 12 ښه ډېر دی. نو که د دې استعمال کې دې سره به یقینا ته ښه ډېر وایټامین بي کمپلیکس چې کوم دی دا میلاویږي. ورسره په غټه غوښه او د چرګ غوښه، د مهي غوښه، په دې کې چې کوم دی نو وایټامین شته دی، مختلف وایټامینز تاسو ته میلاویږي. دا که تاسو استعمال کوئ نو ډېر به ښي. بیا خصوصا د مهي ما ذکر ولې وکړو، ګوره د ویډیو په سټارټ کې تاسو ته ما وویل چې اومیګا 3 دغه چې کوم دی زمونږ د بدن لپاره ډیر زیات ضروری دی. نو دا په پام اولیو کې وي، آیل کې وي، اولیو آیل یعنې د زیتونو تیلو کې وي، کم چې دغه دی سنفلاور دی یعنې نورګل دی د هغې په زړي کې وي، داسې مختلف نور داسې څیزونه لکه بادام، کاشکاش، اخروټ، غوزان، دې کې دا کم آیلز چې د دې دا کم تیل دی په دې کې اومیګا 3 ښه ټیک ټاک مقدار کې موجود دی. مهي نه خبره را شروع شوې، د مهي چې کومه غوښه ده په هغې کې اومیګا 3 ښه ټیک ټاک مقدار کې وي، او هغه که تاسو ته د مهي د غوښې استعمال زیات کوئ نو نه به صرف تاسو ته پروټینز میلاویږي بلکې ستاسو کولیسټرول وغیره دا هیڅ به نه زیاتېږي، او د دې اومیګا 3 د وجې نه یو خو به ستاسو کولیسټرول او دا هر څه نارملي، او دویم دماغو ته به انرژي میلاویږي ځکه چې دا اومیګا 3 آیل چې کوم دي زموږ دماغو دپاره دا ډېر ښه نریشمنټ دی. نو د مهي استعمال زیات کوئ، د چرګ استعمال، سپینې غوښې د دې استعمال زیات کوئ. دې نه علاوه سبزیانې ما تاسو ته فروټس جناب چې څنګه اپل دی، انار دی، داسې مختلف ډرای فروټس دي د هغې ما ذکر وکړو، نو په دې کې مختلف د بي کمپلیکس والا هم دي، نمکیات هم پکې دي، او جناب په دې کې وایټامین سي هم ښه ډېر دی، خصوصا دا د مڼې یا د اپل دا چھلکه چې کومه ده په دې کې ښه ډېر دی، وایټامین اے پکې ښه ډېر دی، ستاسو نظر دپاره هم ډېر بهترین څیز دی جناب. دغسې نور که راشو بیا نن سبا ورځې دي ګازرې ښه ډېرې دي، نو ځان ته سلاد جوړوئ، پکې ګازره، بادرنګ، مولی، نیمبو پې اچوئ، دا داسې څیزونه دي چې ستاسو د نور فیټس ورسره د بدن کمیږي، اومیګا 3 چې کوم دغه دی تاسو بدن کې زیاتېږي، نو ستاسو دماغ ورسره فرش هم وي او ډېر ښه کار کوي. بیا څنګه چې ما ذکر کړی و د وایټامین ډي، اوس دا وایټامین ډي تاسو ته څنګه میلاویږي چې تاسو سنلایټ نور ته ایکسپوژر وي، او په خوراک کې کیلشیم او وایټامین ډي چې کوم دی نو دا تاسو ته میلاویږي جناب. پی، شوملې، ماسته، ورسره ملایي وغیره، دا داسې څیزونه که دې استعمال تاسو کوئ نو دې سره به ستاسو صحت چې کوم دی نو ډېر زیات ښه وي. بل که تاسو خیال کړی وي اکثر لا چې کومو ماشومانو باندې سبق لوډ زیات وي، دا ماشومان د سکول کالج ولا دي سبق وي ایگزام وي، نو دې دپاره که تاسو لږ بادام، کاشکاش دا په پیو کې واچوئ، شودو کې ورکړئ، دې ماشومانو ته ورکړئ،
د دې دماغ ورسره الرټ وي او دې ته زبردست نریشمنټ ملاویږي. کوم څیزونه چې تاسو ته ما ذکر وکړو دا ټول په دې کې شته. نو که تاسو کتلي وي اکثر لا زمونږ د عمرونو نه ډېر پخوا نه چې کوم دی زمونږ مشرانو دغه دا یو طریقه ده چیرې چې دماغي کمزوري چیرې څه پیمې ولا ورکوه چېرته څه بادام کاشکاش پې خوروه دا څیزونه نو ګوره هغوی ته هغه خوراکونه پته وو چې کوم د دماغو دپاره انتهایي زیات ضروري دي. نو که دا خوراکونه مونږ استعمالو یقیني طور زمونږ دماغ چې کوم دی هغې سره به ډېر ښه وي. بیا راځو د دماغ الرټ ساتلو دپاره. ګوره دماغ الرټ ساتلو دپاره مختلف داسې څیزونه دي چې کوم ته مونږ سټیمولنټ سبسټانسز وایو، یعنې په چا باندې کار ډېر دی د هغه دماغ ستړي شو هغه یقینا چای کافي قهوه د دې څیزونو استعمال کولی شي. په دغه ټایم کې د دماغ ته انسټنټ انرژي هم ملو شي او په دې کې فلیونایډز دي په دې کې کیفین دي چې ستا دماغ دا ویښ ساتي. نو دا داسې څیزونه دي که تاسو د دې استعمال کوئ یقیني طور به ستاسو دماغ او ستاسو اعصاب چې کوم دی دا کمزورتیا نه بچي، ستاسو دماغ به ښه وي، یاداشت به ښه وي او بیا د ټولو نه اهم څیز چې کوم دی د سټرس انزایټي پریشانیانو دې نه ځان لرې ساتل دي. خدای دې چېرته د غم ابی پیدا کړه چې دا غمونه هغه کوي او ته یې نه کوې چې ستا په دماغ باندې دا بوج کم نه کم وي. نو هله به دې انشاءالله دماغ فرش وي، یاداشت به دې ښه وي انشاءالله او دماغي او اعصابي کمزوریانې به ورته کم نه کمې وي. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان.